سورة المرسلات دا مکی سورت تی او پدی کی 50 آیتونه دی، دو پدی کی رکوگانی دی. موضوع انما توعدون لواقع، د سچی تاسو سره لوز کیږي هغه ضرور راتلونکی دی، قیامت بم راځي، جهنم هم دی، جنت هم دی. نو پدی کی لوی موضوع دقه ده. بسم الله الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا. قسم دے پاک ملائکو چې رالیږلی شوي دي په نیکۍ سره. فالعاصفات عصفا، نو هغه هواګانې چې ماتول کوي په ماتولو سره. والناشرات نشرا، او هغه هواګانې چې خورول کوي په خورولو. فالفارقات فرقا، نو جدا کوونکي دي وریځو لره په جدا کولو. فالملقیات ذکرا، نو هغه ملائک چې غزارونکي دي وحی لره. دې کې بعض د ملائکو صفات دي او بعض د هواګانو دي. فالملقیات ذکرا، بس قسم دی په هغه ملائکو چې هغوی وحی لره غزارونکي دي، وحی راوړي. ولې راوړي؟ عذرا او نذرا، د پاره د عذر ضایع کولو یا د پاره د یرولو، د دې د پاره د وحی راځي. خدا قسمونه الله ولې وخوړو؟ دې خبرې د پاره. انما توعدون لواقع، یقینا هغه څه چې تاسو سره وعده کیږي خامخا واقع کیدونکی دی. لازم به راځي هغه څه چې الله یې لوز کړی دی، به راځي. کله به راځي؟ فاذا النجوم طمست، بس کله چې ستوري بې رڼا کړی شي. واذا السماء فرجت، او کله چې اسمان کولاو کړی شي. واذا الجبال نصفت، او کله چې غرونه والوزولی شي. واذا الرسل اقتت، او کله چې رسولان را جمع کړی شي. لأي يوم اجلت، د کمې ورځې د پاره رستو کړی شوي دي دا احوال. خدا خو به راځي، خو کله به راځي؟ کمې ورځ باندې؟ لیوم الفصل، د پاره د ورځ د فیصلې. ورځ د فیصله قیامت ته کنه، نو قیامت په ورځ به دا احوال تاسو وینئ. وما ادراک ما یوم الفصل، او څه پوه کړی ته چې څه د ورځ د فیصلې. ویل یومئذ للمکذبین، هلاکت ته په دغه ورځ د پاره د تکذیب کوونکو. چې چا تکذیب کړی د قرآن، د وحی، د قیامت، په دغه ورځ د هغوی د پاره تباهي ده. الم نهلک الاولین، ای نه دي هلاک کړي موږ مخکې موږ څومره خلک تباه کړي الله وایي. ثم نتبعهم الاخرین، بیا ورپسې کړي دي موږ په هغوی پسې وروستني. کذلک نفعل بالمجرمین، دغه شان کار کوو موږ د مجرمانو سره. ویل یومئذ للمکذبین، هلاکت ته په دغه ورځ د پاره د تکذیب کوونکو. الم نخلقکم من ماء مهین، آیا موږ تاسو نه پیدا کړي د اوبو سپکونه؟ د آخرت ته اثبات لپاره الله نور دلیلونه بیانوي. ای خلکو وایي سوچ وکړئ، ما تاسو د هغه اوبو نه پیدا کړي چې هغه سپکې اوبه دي. فجعلناه فی قرار مکین، نو ګرځولی دي موږ دا اوبه په ځای د قراري مضبوط کې. مضبوط ځي کوله بیا الله د مور په خېټه کې ځای ورکړی دی. الی قدر معلوم، تر اندازې معلومو پورې. فقدرنا، نو اندازه کړې ده منګه. فنعم القادرون، نو ښه اندازه کوونکي یو منګه. ویل یومئذ للمکذبین، هلاکت ته په دغه ورځ د پاره د تکذیب کوونکو. الله اوس هغه بعض هغه نعمتونه رایدی چې په انسانانو یې کړي دي. الم نجعل الارض کفاتا، آیا نه ده ګرځولې موږ ځمکه را جمع کوونکي. احیاء و امواتا، ژوندو لره او مړو لره. دې ځمکې ته وګوره، که د الله نعمت دی، که ته ژوندی او که مړی، خو دې ځمکه کې ستا ځای دی. وجعلنا فیها رواسي شامخات، او ګرځولی دي موږ په دې کې غرونه اوچت اوچت. واسقیناکم ماء فراتا، او سکولی دي موږ په تاسو باندې اوبه خوږې.
ويل يومئذ للمكذبين هلاکت ته په دغه ورځ د پاره د تکذیب کوونکو مجرمانو ته به دا ویلی کېږي انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون لاړ شئ هغه څه ته چې تاسو به په هغې تکذیب کوو انطلقوا الى ظل ذي 3 شعب لاړ شئ سوري ته چې 3 څانګو واله دی الله به ورته لاړ شئ جهنم ته که نه دغه جهنم ته چې تاسو یې تکذیب کوو نه منو اوس لاړ شئ هغه سوري ته چې د هغې 3 څانګې دي نو 3 څانګو واله سوری په چا باندې سوری خو نه کوي او که وکړي نو هغه فایدهمن نه وي لا ظلیل ولا یغني من اللهب نه یخ دی او نه فایده ورکوي د لمبو نه انها ترمي بشرر کالقصر یقینا دا اور به راولي بسر کې په شان د بنګلو په شان غټ غټ بسر کې به راځي كأنه جمالة صفر گویا کې هغه اوښان دي زیړه دومره غټ بسر کې به لکه اوښ چې څوک راولي زیړ اوښ ویل یومئذ للمکذبین هلاکت ته په دغه ورځ د پاره د تکذیب کوونکو هذا یوم لا ینطقون دا هغه ورځ ده چې دوی به خبرې نشي کولی غلي به ولاړي ولا یؤذن لهم فیعتذرون او اجازت به نه ورکړی کېږي دوی ته بس چې عذر پیش کړي اجازت به ورته هم نه میلاوي عذرونه هغه باطل عذرونه هغه د الله په مخ کې چلیږي هم نه ویل یومئذ للمکذبین هلاکت ته په دغه ورځ د پاره د تکذیب کوونکو هذا یوم الفصل دا ورځ د فیصلې ده جمعناکم والاولین راجمع کړل منګه یا راجمع کړئ منګه تاسو او مخکیني فإن كان لكم كيد فكيدون نو که چرته ای تاسو لره څه چل ول نو چل جوړ کئ ماته الله ورته وایي که څه چل کولی شي او څه دغه م جوړه کړي اراده مې وي نو وکئ که څه زور هم چلیږي زه ویل یومئذ للمکذبین هلاکت ته په دغه ورځ د پاره د تکذیب کوونکو إن المتقين في ظلال وعيون يقينا متقيان بپسورو کی او پچینو کی بئی د مکذبینو په مقابله کې اوس د تقوا والو حال الله بیانوي چې دوی به په سورو کې اوسېږي په چینو کې به وفواکه مما یشتهون او میوې د هغه څه نه چې د دوی ورته شوق کېږي یا دوی یې خوښوي کلوا واشربوا هنیئا خورئ او څکئ په خوشحالۍ سره بما کنتم تعملون په سبب د هغه عملونو چې تاسو به کول انا كذلك نجزي المحسنين یقینا موږ دغه شان بدله ورکو ښایسته عمل کوونکو ته ویل یومئذ للمکذبین هلاکت ته په دغه ورځ د پاره د تکذیب کوونکو دا اوس دمکي د کافرانو ته کلوا وتمتعوا قلیلا خورئ او مزې اخلئ لږه زمانه انکم مجرمون یقینا تاسو مجرمان یئ ویل یومئذ للمکذبین هلاکت ته په دغه ورځ د پاره د تکذیب کوونکو واذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون او کله چې وویلی شي دوی ته رکوع کوئ نو دوی رکوع نه کوي یعنې کله چې دې مجرمانو ته وویلی شي چې حق دین قبول کوي نه یې قبلوي د الله دپاره مونځ کوي نه کوي د الله دپاره عاجزي ځان کې راولي نه یې راولي ویل یومئذ للمکذبین هلاکت ته په دغه ورځ د پاره د تکذیب کوونکو فبأي حدیث بعده یؤمنون نو په کومه خبره به وروستو د دې قرآن نه دوی ایمان راوړي چې سړی قرآن ونه مني او د قرآن په شان واضحه دلایل ونه مني او واضحه او خوږې خبرې یو سړی ونه مني او په هغې ایمان رانه وړي نو دی به بله بیا په کومه خبره ایمان راوړي